سبا به یو ورځ داسي غسل به تاله درکړي شي خو ته به پخپله غسل نشي کولی، بل سړی به تاله غسل درکړي. جامې به تا ته پاکې در واغوستې شي، سپینې جامې، لیکن پخپله به یې نشي اغوستی، ابه تا ته بل خلک در واغوندي. دا اختر مسلمانانو له څه پیغامات ورکوي. یو پیغام هغه د محاسبې ورکوي د الله د طرف نه چې د کومو قیدیانو زما عزتمندو ضمانت منظور شو او د جهنم نه خلاص شوه، نو آیا مو تا ته معلوم دي زما عزتمندو؟ مو تا ته نه دي معلوم چې دا به څوک څوکي چې د الله پاک د دغې قیدخانې نه او د دغې جهنم نه هغه ته خلاصې میلاو شو. څوک دي چې هغه ته لا نه دی میلاو شوی؟ نو دا اختر مو تا ته د محاسبې تعلیم او پیغام راکوي. مسلمانه د الله د طرف نه خو ضمانت منظور دی، لیکن غیر متعین دی چې د چا ضمانت منظور شو او د چا بخنه الله پاک وکړه او د چا یې ونه کړه، د چا یې ونه کړه. تو لږ ځان سره محاسبه وکړه، په دې رمضان باندې لږ نظر دوړه وکړه. تا طاعات عبادات د الله د رضا دپاره کړي دي، د هغې د شرایطو د خیال ساتلی دی. بیا عبادت چې به دې وکړو وروسته دې پسې غیبت کړی دی که نه دی کړی؟ عبادت به دې د شپې وکړو نو د هغې کې به دې ریاکاري کول که نه به دې کوله؟ دغه وجه به زما عزتمندو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وخت خلیفه دی، امیر المؤمنین دی، او نیکان باچاهان داسې وي چې خلک ته د اختر مبارکۍ لځي. عمر رضی الله تعالی عنه په شاهي دربار، د هغو شاهي دربار څه زما عزتمندو خلفل په هغه خپل دربار کې ناست دی، خلک راغلی دی ډېر د اختر مبارکۍ له، لیکن امیر المؤمنین دننه دروازه بنده کړې ده او ناست دی. کم چې د خوا خلکو هغوی د پیغام ورکولو دپاره چې امیر المؤمنین له پیغام ورکو چې دې چې خلک راغلی دی اختر مبارکي دله درکوي، هغه چې دننه کله ورالل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په ځان پسې دروازه بنده کړې ده، سر یې ښکته کړی دی او جاړي، زارو قطار جاړي. ملګري ورته ای امیر المؤمنین نن خو د خوشحالۍ ورځ نه ده، نن خو د خندا ورځ وه، امیر المؤمنین ستاسو په خوله باندې خو نن خندا پکار وه چې دا کم خلک راغلی دی د مبارکۍ دپاره راغلی دی چې هغوی هم ستاسو نه خوشحاله لاړ شي. امیر المؤمنین دا جړا ده څه ده؟ امیر المؤمنین ورته عجیبه جواب ورکوي، ملګرو ستاسو په ذهن کې به دا چې نن ورځ د اختر ده، د عید ده. یاد ساتئ نن یوازې عید نه دی، نن یا عید دی یا وعید دی. هغه مسلمانان چې د هغو طاعات او عبادات الله پاک ته مقبول شو، الله ته خوښ شوه، یقینا د دغې خلکو دپاره خو نن عید دی زما ملګرو، لیکن د کومو خلکو عبادات او طاعات چې الله مردود کړي دي او الله ته قبول نه دي، الله د خپلې بېنیازۍ هغه معامله د دوی سره وکړه، هیڅ ضرورت نشته ستا د دې ښکته پورته کېدو، ستا د دغې سجدو ماتاړو ضرورت نشته، ځکه زما د حکم موافق نه دي. بیا زما ملګرو یاد ساتئ د هغوی دپاره بیا عید نه دی، د هغو دپاره بیا وعید دی. ملګرو ما ته دا پته نشته چې زه به د الله په مقبولو بندګانو کې یم که د الله په مردودو بندګانو کې به یم. په دې باندې جاړم زما د اعمال به الله ته قبول شوي چې نن اختر وکم او که نه زما د اعمال به الله مردود کړي چې نن وجاړم، دا جاړم په دې باندې. نو زما عزتمندو اختر مو تاله یو پیغام هغه د محاسبې راکوي چې مو تا نن محاسبه وکړو چې زما ستا اعمال هغه د دې لایق دي چې زه د اختر وکم، که نه نو چې په خپلو اعمالو باندې جړا وکړو. دویم پیغام زما عزتمندو هغه د دې ورکوي چې تا ته د خوشحالۍ په ورځ باندې خپل رب هم یادي او خپل غریبانان رونه درته هم یادي. الله خو راله اجازت راکو د خوشحالۍ منا وهلو، لیکن د اختر پیغام دا دی اسی نه دا خوشحالي تو په سرکشۍ کې بدله کې، اسی نه په دغه ورځ باندې ستا نه خپل رب هیر شي. د رب د یاد دپاره زما عزتمندو مونږ دې ځای ته جمع شوي یو. د دې وجې نه الله رب ذوالجلال په دې موقع باندې دا مونځ دا واجب ګرځولی دی چې مسلمانان چرته اسې نه
بیګا تاسو ولیدل اعلان لا شوی نه دی لیکن خلکو څومره ډزې وکړې. زما عزتمندو دا د شریعت نه خلاف دي. ما مخکې عرض وکړو شریعت د چا نه خوشحالي اخلي نه بلکې نوره خوشحالي ورکوي، لیکن دغه خوشحالي زما عزتمندو مونږ د سرکشۍ حد ته ونه رسوي. نو اختر مونږ له دویم پیغام دا راکوي چې زمونږ نه خپل رب هېر نشي چرته. اسې نه زما عزتمندو الله راله طاقت او قوتونه راکړه، د صحت په اعتبار سره، د اولاد په اعتبار سره، د مال په اعتبار سره احسانات روانې وشوه، اسې نن د دغې خپل عظیم رب هغه چرته هېر نه کړو، د هغه احسانات چرته هېر نه کړو. دویم نمبر د خپل مسلمانان غریبانان رونه چرته هېر نه کړو. اختر د دې پیغام راکوي. شریعت د دې وجې نه په دې ورځو کې صدقه فطر مقرر کړه چې تاسو صدقه فطر ورکړئ. زما عزتمندو صدقه فطر څه شی دی؟ صدقه فطر خپل غریبانان رونه د ځان سره خوشحالۍ کې د شریکولو نام صدقه فطر دی. صدقه فطر زما عزتمندو دغې غریبانانو له د اسلام هغه عیدي ده چې زما او ستا په لاس والا الله پاک ورکوي. خلک خپلو ماشومانو له په اختر کې پیسې ورکوي. دغه غریبانان الله پاک عیال د الله خلق او الله ولا زما او ستا په لاسو باندې هغه عیدي ورکوي. دا صدقه فطر د دغې غریبانانو هغه عیدي ده چې زما او ستا په جب کې پرته ده. صدقه فطر زما عزتمندو د دغې غریبانانو اختر دی. اختر که دغه صدقه فطر نه و د هغوی اختر نشته. زما عزتمندو صدقه فطر د غریب د بربند وجود له جامې ورکولو نوم دی. زما عزتمندو صدقه فطر د یو غریب مسلمان د بربند خپو والا زوی پیزار په خپو کولو نوم دی. زما عزتمندو صدقه فطر د دغې نوم دی چې دغه مسلمانان مونږ په دې خپله خوشحالۍ کې د ځان سره شریک کو. زما عزتمندو صدقه فطر د دغې نوم دی. نو اختر مو ته پیغام دا راکوي چې ما ته په دې عظیم ورځ باندې خپل رب چرته هېر نه کو، خپل مسلمانان رونه چرته هېر نه کو. او دریم نمبر پیغام زما عزتمندو د اختر هغه دا دی چې اختر مو ته دا پیغام راکوي مسلمانه نن الحمدلله زمونږ ټولو مسلمانانو نن په خپله باندې غسل وکړو او بیا یې په خپله باندې نوي جامې واغوستې او بیا یې په خپله باندې ځان له عطر او خوشبو پوره کړه او بیا په خپلو خپو باندې را روان شو هغه ځای ته چې په کوم ځای کې مونځ کېږي. دا اختر مو ته پیغام راکوي مسلمانه نن دې دا کارونه په خپله وکړه، سبا به یو ورځ داسي غسل به تاله درکړي شي خو ته به په خپله غسل نشئ کولی، بل سړی به تاله غسل درکړي. جامې به تا ته پاکې در واغوستې شي سپینې جامې، لیکن په خپله به یې نشي اغوستې، ابه تا ته بل خلک در واغوندي. نن تا خوشبو په خپله پورې کړه، سبا به دغه خوشبو تاله د سجدې په ځګونو باندې بل لګئ. نن تو په خپله باندې دې جومات ته په خپلو خپو رالی، سبا به دغه شان مانځه ځای ته ځې لیکن په خپلو خپو به نه ځې، د بل په خپو باندې به تو روانې څلورو کسانو به تو اخیستې. نن تو په خپله باندې ولاړې سجده لګې، سبا به دغه خلک ستا دپاره آهوزاري کوي الله ته ربا مخې ته م یخودی دی یو ګناهګار بنده دی. نن تو په خپله باندې ځان له سوال کولی شي، د الله نه دعا غوښتی شي، سبا به بل ستا دپاره دعا غواړي. اختر راله زما عزتمندو بل پیغام دا راکوي